بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه من استطاع أن لا يأكل إلا طيبا. حدیث دا جندب بن عبد الله البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، اول آغا چې د انسان نه خرابیږي په قبر کې داغي خېټه ده. انسان چې مرشي او قبر کې کی خودل شي یا د مرګ نه وروسته د انسان چې اولنې سیز خرابیږي هغه خېټه یو کلمی وي. نو د دې وجنه حضور پاک فرمایل اول ما ينتن من الانسان بطنه، اول انسان چې خرابیږي د مرګ نه وروسته هغه خېټه ده. او به حضور پاک فرمایل من استطاع، د چا چې وسوستا سونه الله یاکل الا طیبا، ودی نخوري په دې خېټه کې مگر حلال سیز، پاک سیز. حدیث کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حلال شیانو ترغیب ورکړی دی او د حرام نه چې دی منع کړی دي امتیان. ځکه انسان چې مرشي دا خېټه ورته خرابېږي اول. د دې وجنه هغه انسانان چې کله مسافر وي او مرشي نو دا غوی دا خېټه نه کلمی اوباسي، ځکه اولنې سیز دی دا په انسان کې خرابېږي. نو اوس چې انسان کې دا اولنې خرابېږي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حلال ترغیب ورکړی دی، د پاکو شیانو ترغیب ورکړی دی، د حرامو نه امتین چې دی هغه بند کړي دي. قرآن کریم کې انبیاء کرام ته علیه الصلاۃ والسلام اجمعین ته الله خطاب کړی. الله فرمایي یا ایها الرسول کولوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرانو رسولانو د الله پاک شیان خورئ او چې خوراکم وکړو واعملوا صالحا، نیک اعمال وکړئ. ګوره معلومه شوله چې خوراک بکې خدا به د نیک اعمال لپاره، ځان به خوراک نه پرېږدي او ځان به نیک عمل هم نه پرېږدي، نیک عملونه بکړي او د حرامو نه به ځان ساتي، د مسلمان د حق نه به ځان ساتي او دارنګه هغه شیانو نه به ځان ساتي چې الله حرام کړی دي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم حرام ګرځولي دي. نتیجه دا راوځي انسان وفاشي دا شیانو کې اولنې سیزي هغه خېټه خرابېږي نو بیا د جهنم د اورون نه به خدای نه خواسته چې حرامې خوړلي وي دا به ډکېږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج په شپه باندې بره اسمانونو ته لاړلو او د یو سړی وکتلو چې دا خېټه کې چې دی اور لمبي خېږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام نه تپوس کوي چې من هؤلاء یا جبرئیل، دا خلق څوک دي؟ جبرئیل دا څومره سخته سزا کې لګي دي، د جهنم اور دی او د دې په دې خېټو کې چې د لمبي بلیږي. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل حبیبا دا ستا د امت نه هغه خلق دي چې هغه په خپل خېټو کې حرام اچولي. بیا د خدای نه خواسته جهنم ورونو نه ودا خېټې ډکی وي چې کوم خېټو کې حرام پراتی وي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم لږ مخکې لاړو الته یو بل کس ولید د معراج په شپه باندې څه خلک ول دا خېټې ډېرې غټې شوي وي او داسې غټې وي لکه بلډینګونه چې دا سړی داسې اوچه شي داسې وغورځي او که په دې بل طرف باندې اوچه شي داسې وغورځي
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کی جبريل نا من هؤلاء یا جبريل دا څوک دی جبريل علیہ السلام. جبريل علیہ السلام ورته فرمایي حبیبا دا ستاد امت نه هغه خلق دي چې د یتیمانو مالونه خوري، د یتیم حق او د یتیم حصہ نه ورکوي ورته او هغه ځان سره نیولې دي. نو د دې وجه نه د حلال کوشش وکړو او د حرامو نه ځان بچ کړو. الله جل شانه د محمد رسول الله په طریقو موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الشكر ولك الحمد في الإسلام، اللهم لك الشكر ولك الحمد في الإيمان، اللهم لك الشكر ولك الحمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.